السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو په دې لږ تاسو بر تروغ جوړ وای ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو ته د یوې نوې په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم ملګرو په نن کې تاسو ته زه درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په ټرست والټ کې یوه کرنسي بلې ته چینج کړو یا یې سواپ کړو. نو دوستانو که شرط هم تاسو غواړئ په ټرست والټ کې کومه کرنسي لرئ معنا تاسو بي ان بي لرئ غواړئ بي یو اس ډي ته یې سواپ کړئ غواړئ یو اس ډي ته یې سواپ کړئ تاسو اوس بالکل کولی شئ چې دغه سواپ کړئ یوه کرنسي بل ته چینج کړئ. په دغه ویډیو کې تاسو ته طریقه درښایم په ټرست والټ کې تاسو ته لاندې یو اپشن راځي سواپ په نوم اپشن په دغه طریقې سره هم تاسو کولی شئ خو که غواړئ یو ځانګړی کوین سواپ کړئ په مغه کوین به ورته کلیک واخلئ. زه راځم په دغه بي ان بي غواړم سواپ کړم په بي ان بي کلیک کوم تاسو ته ښیي چې زما بیلانس دی 2.80 نو زه غواړم دغه بي ان بي سواپ کړم بلې کرنسۍ ته. نو راځم دوستانو تاسو به څه وکړئ په دې خوا کې چې کوم درې ټکي ښکاري په دغه به ورته کلیک وکړئ او دلته بیا تاسو ته دوه اپشن راځي دلته به تاسو په سواپ باندې کلیک وکړئ او بیا به هم دوستانو راشئ په سواپ بي ان بي اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. صفحه به لږ پرېږدئ چې مکمل تاسو ته راخلاص شي. دلته به دوستانو تاسو څه وکړئ را به شئ په دغه لاندې کوم کوین چې ښکاري په دغه به کلیک ورته واخلئ او دلته به دوستانو پورته بي ان بي او لاندې به تاسو همغه کوین انتخاب کړئ چې غواړئ هغه بي ان بي بل کوین ته واړوئ. که تاسو غواړئ بي یو اس ډي ته یې واړوئ دلته ورته سرچ کې بي یو اس ډي ولیکئ. که غواړئ بي ان بي ته یې وبښئ یو اس ډي ته یې واړوئ یو اس ډي ته یې هم اړولی شئ خو نیټورک به یې څه وي بي ان بي نیټورک به یې وي. نو دلته پکې تاسو یو اس ډي ته هم اړولی شئ. ګورئ زه ورته یو اس ډي لیکم دغه د دوستانو موږ ته یو اس ډي هم راواخیسته تی تر یو اس ډي خو نیټورک یې څه ده بي ان بي ده بیب شل ده. نو زه غواړم دغه بي یو اس ډي ته وسواپ کړم نو دلته بي یو اس ډي ورته لیکم کله مې چې بي یو اس ډي ولیکل لږ به یې پرېږدئ لږ وخت انتظار ورته وکړئ که ستاسو نیټ سلو وي بیا ژر نه رااخلي که نیټ مو تیز وي ډایرکټ یې راخلي. سر کې موږ ته بي یو اس ډي ټوکن راواخیسته په دغه به کلیک ورته واخلم لږ به یې پرېږدئ چې دغه صفحه مکمل لوډینګ شي. هغه وروسته به تاسو دلته په دغه ځای کې مقدار ورته ولیکئ. زما بیلانس چې دی 0.9 وي چې بي ان بي ده زه ورته لیکم 0.28 بي ان بي چې څومره کېږي دغه بیلانس $50 شو او دوستانو زه غواړم دغه لږ کم سواپ کړم که نه 0.257.2 شو د دغه څخه بي ان بي څخه 2.50.2 بي یو اس ډي جوړیږي. نو را به شئ دوستانو په دغه سواپ اپشن باندې به کلیک وکړئ خو تاسو دې هیره نه وي چې دې نه مخکې تاسو نه دلته بعضې وخت افرو غواړي تاسو به یو ځل افرو ورته کوئ که تاسو افرو لري افرو به پروسه سر ته ورسوئ لږ فیس درنه کټ کول کېږي هغه وروسته بیا درته سواپ اپشن درکوي. نو ما خو افرو ول مخکې کړی دی زه بس چې صرف راشم په پریوي سواپ اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. زه په دغه باندې ورته کلیک کوم او دلته دوستان تاسو ته ښکاري چې موږ نه پیس یو څه اندازه کټ کول کېږي او را به شئ په کنفرم سواپ باندې به ورته کلیک واخلئ او دلته به تاسو خپل کوډ ورته تایید کړئ د موبایل سکرین لاک او دا به لږ پروسه واخلي او ډایرکټ به دغه چې ده سواپ شي. ګورئ لوډینګ کېږي. نو دا د دوستانو پروسس کې شو دې وروسته به دا زموږ کرنسي چې دا بلې ته چینج شي. زه بیک راځم شاته اوس موږ ته خپله دغه نیټورک چې ده ګورئ کرنسي یو څه مودې لپاره ورو کېږي بېرته تاسو ته راځي دغه ده زموږ کرنسي چې دا سواپ شوه بي ان بي چې ده موږ سره $5 پاتې شوه او یو اس ډي چې بي یو اس ډي چې ده 8 شول. په دغه طریقې تاسو سواپ کولی شئ. دوستانو اوس به ډېرو ملګرو سره دا پوښتنه وي چې موږ څنګه کولی شو چې ټي آر ایکس یو اس ډي ته واړوو په ټي آر سي شل نیټورک باندې. نو دوستانو د دغه نیټورک چې ده یو اس ډي ټي آر سي شل چې دا سواپ اپشن نه لري یوه خبره دغه او بل دوستانو تاسو کولی شئ سیم ټو سیم نیټورک کرنسي بل ته چینج کړئ. نو معنا د بي ان بي نیټورک کولی شئ په بي ان بي نیټورک کوین کې سواپ کړئ او د دوستانو د ایتریم نیټورک والا په ایتریم نیټورک باندې د پولیګون یا میټیک نیټورک په میټیک نیټورک باندې تاسو بل ته سواپ کولی شئ خو داسې نشئ کولی چې تاسو پولیګون میټیک بي ان بي ته سواپ کړئ په ټرست والټ کې ځکه دوستانو ټرست والټ د صرف یو والټ ده او ایکسچینج نه ده. که تاسو بیا غواړئ ډېره کرنسي هلته بلې کوین ته چینج کړئ یو اس ډي ټي آر ایکس ته ټي آر ایکس یو اس ډي ته بیا تاسو باینانس ته لیکئ ځکه باینانس هم والټ دی هم ایکسچینج ده په هغې کې بیا کولی شئ. نو دا وه طریقه په دې چې ویډیو مو خوښ شوي که چېرته تاسو ویډیو خوښ شوي لازمي در سره لایک او شیر کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.